السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. د مخارجو دوهم قسم. موږ تاسو د مخارجو په اول درس کې ویل چې مخارج په عموم کې په کل کې دوه قسمونه دي. یو ته مخارج محققه وي او بل ته مخارج مقدر وي. د مخارج محققه درس چې دی نو هغه پای ته ورسېده، ځکه هغې کې درې اصله وو: حلق او لسان او شفت. لله الحمد هغه وویل شو. او د مخارج مقدرو باندې بحث کوو. اگر که سره څه بحث هلته شوی و، دلته وایي چې د مخرج مقدر تعریف څه شی دی او مخارج مقدر څو دي او کم کم دي. نو تعریف خو دا و چې موږ ویل چې محقق مخارج هغه مخارجو ته ویلی کېږي چې په هغې کې جزء معینې معلوم دي. نو مقدر مخارج به هغه مخارج چې هغې جزء معین مشخص نه وي. یو موضوع خو دا ده. بله موضوع موږ داسې ویلي چې مخارج محقق هغه مخارج دي چې هغه تعین شوي دي، مقرر شوي دي، ټاکل شوي دي د اصلي حروفو دپاره، او مخارج مقدر تعین شوي دي د فرعي حروفو دپاره. ټول حروف لرو موږ 29. په دې 29 کې 28 حروف چې دی نو هغه اصلي دي. یو حرف پاتې کېږي الف، هغه فرعي حرف ګڼل کېږي. نو آیا دا د مقدر مخارج یوازې د الف دپاره ده؟ نه، بلکې د سره څوک نورو مشته چې هغه د هغې دوهم حالتونو کې هغه بیا مقدر ګرځي. لکه موږ وایو چې حروف مده. حروف مده کې یو الف ده، یو واو ده او بل یا ده. خو الف پکې ځکه ذکر شوی دی چې الف بغیر د مد نه په نورو حالاتو کې نه ویلی کېږي، بل ځای د استعمال نه لري. او پاتې شو واو او یا، دا په نورو ځایونو کې هم استعمالیږي. ځکه دا هم په محقق کې حساب شوي دي، هم په مقدرو کې. یعنی کله چې د مد په صورت کې به دا مقدر وي او د غیر مد په صورت کې به دا محقق وي. محقق په صورت کې چې دی نو د یا خپل مخرج ده او د واو خپل مخرج ده. یو به وسط لسان نه ادا کېږي، شجریه به ورته ویلی کېږي، او واو مخرج به چې دی نو هغه شفتین وي چې د انضمام شفتین نه څه کېږي ادا کېږي. هغې خپل مخرجونه دي غیر مد په صورت کې، او د مد په صورت کې بیا دا دي. امام فرار رحمه الله چې دا مخرج نه منه دا مقدر، نو دا بیا خپل هغه سره یو ځای کړي وو. نو یا چې دی نو په همدغه شجریه بللی ده، او واو چې دی نو شفوي بللی ده، او الف چې دی نو حلقي بللی ده، حمزه سره یو ځای. هغه بیخي دا مخرج نه مني. امام فرار رحمه الله په هغه باندې چې موږ کله د فواید مکیه کتاب ویل نو هلته هغه مخارج 14 ذکر کړي وو. په 14 کې دا مخارج د هغې مقدر پکې نه ده ذکر شوی، بعد د هغې اعمال ته د هغې مربوط دي. څه ورته وایي؟ ځکه هغه دا مني نه، ځکه وایي چې مخرج ویلی کېږي محل د خروج ته، ځای د هغه ته چې جزء معین مشخص وي. کله چې یو شی محل د خروج معلوم نه وي، جزء معین معلوم وي، نو مخرج د کوم ځای نه شو. نو امام فرار دا نه مني. بهرحال د امام خلیل رحمه الله په مذهب باندې جوف هم مخرج ده، دا په مقدرو کې حساب ده. دلته ځکه وایي چې د مخرج مقدر تعریف څنګه چې مخکې هم بیان شوی دی، هغه خو یا د حلق او لسان او شفت د اجزاو نه کوم جزء نه وي. حلق او لسان او شفت دا اصلونه وو په مخرج کې، په محققو کې. نو هغې کې دا نه وي، چې کله نه وي نو دا پاتې کېږي چا ته؟ مقدر ته پاتې کېږي. یعنې جزء معینې مشخص شوی نه وي. او که چیرې وي نو د دوی جزء معینې بیا نه وي، مشخص هغې نه وي معلوم، څه ورته ادرس یې نه وي معلوم، نو دې ته بیا ویلی کېږي مقدر. لکه مقدر کې همدغه دوه مخرجونه دي، جوف او خیشوم، دواړه چې ادرسونه نه دي معلوم. مخرج مقدر چې دي نو دوه دي، یو جوف ده او بل خیشوم ده. جوف ویلی کېږي د خولې دننه خالیګاه ته، د ستوني د آخري حصې نه نیولی د شونډو پورې، دا کوم منځ کې چې دا د خولې د دننه دا غار ده که نه، داسې دا د ځای نه حلق ختمیږي، او دا د دواړو جامو په منځ کې چې کومه خالیګاه ده دغه ته ویلی کېږي جوف. یا دغه جوف یو مخرج ده. اوس موږ وایو چې جوف نه ادا کېدونکي حروف 3 دي، حروف مده. اوس حروف مده د کوم ځای نه ادا کېږي؟ نور درک نه دی معلوم. د خولې کوم سر نه ادا کېږي؟ میز نه، آخر نه، بیخ نه. لکه څنګه چې په ژبه کې جزونه معلوم وو: رأس اللسان، طرف اللسان، حافة اللسان، وسط اللسان، اقصای اللسان.
دا ټول معلوم مشخص ول. حلق، اقصای حلق، ادنای حلق، وسط حلق، شفتین جزونه معلوم ولالته، د شونډې لمده حصہ، د شونډې اوچه حصہ، ټول برخې مشخصې وي. په جوف کې اوس جوف ډېره غټه ساحه ده، خو هېڅ ځای پکې مشخص شوی نه دی. الف او واو یا د مد په صورت کې د کوم ځای نه ادا کېږي؟ د جوف نه. جوف کې نور مشخص نه دی، لهذا چې مشخص نه دی نو همدغه ته ویل کېږي مقدر مخرج جزء معینه پکې مشخص شوی نه ادا کېږي. د کوم ځای نه؟ جوف نه. د جوف د کم سر نه نور پکې درک معلوم نه ده، نو ځکه چې جزء معین معلوم نه ده. نو د کومو مخارجو چې جزء معین معلوم نه وي نو هغه به د چا مربوط کېږي؟ مقدر مربوط کېږي. نو دلته وایي چې مقدر مخارج دوه دي، یو جوف ده او بل خیشوم ده. نو جوف خو واضحه شو، د خولې دننه خالیګانه همدا دوه مخرجونه دي او دې ځنې ادا کېدونکي حروف چې دي نو هغه هم همدغه درې دي، واو، الف، یا. واو خو بل ځای کې هم تېر شوی دی، خو د غیر مد په صورت کې، د مد په صورت کې به دا د جوف نه ادا کېږي، یا هم د مد په صورت کې د جوف نه ادا کېږي. الف خو هسې هم مد ده، الف خو بغیر د مد نه بل ځای کې د هغې خبر نشته. یعنې الف خالي نه مخکې زبر، د واو ساکن نه مخکې پیش او د یا ساکن نه مخکې زیر. که په دغه شرایطو باندې راځي دې ته به حروف مده بلل کېږي او حروف مده به ادا کېږي د جوف نه. لکه مثلا نوحیها یا اوذینا، دا درې کلمات دي، په دې کې درې واړه حروف مده په دې یوه کلمه کې ځای په ځای شوي دي، لکه نو واو مده، حی یا مده او ها الف مده. نوحیها یا اوذینا، او واو مده، ذی یا مده او نا کې الف مده. نو دې درې واړه په دې هغه کې څنګه شوي دي؟ راجمه شوي دي. د دې درې واړو حروف ته په اعتبار د مخرج سره مده ورته ویلی کېږي، هوایه ورته ویلی کېږي او جوفیه ورته ویلی کېږي. مده ورته ځکه ویلی کېږي چې په دې حروفو کې مد کېږي، او جوفیه ورته ځکه ویلی کېږي چې دا د جوف دهن نه ادا کېږي، او هوایه ورته ځکه ویلی کېږي چې د دوی درې واړو حروفو آواز په وخت د ادا کېدلو کې همغه ځای نه د خولې د آخري برخې نه هوا نه شروع کېږي او په هوا کې ختمېږي. چېرته د ودرېدو ځای معلومه نه ده. که د ودرېدو ځای معلوم وی نو دا بیا مقدر نه بلل کېږي، دې ته محقق ویل شي، ځکه محقق وایي دې ته چې جزء معینه څه شی وي؟ مشخص. نو دا درې واړه حروف چې دی نو همدغه ځای نه ادا کېږي. او بل مخرج چې دی نو هغه د خیشوم ده. نو خیشوم ویلی کېږي د پوزې شپېلی ته، د پوزې دننه. ګوره یو د پوزې دا ظاهري کور او دا ظاهري جوړښت ده، دا موږ د ټولو ته پوزه وایو. اصل کې دا پوښ چې ده دا دننه یو پرزه لګېدلې ده چې دغه ته خیشوم ویلی کېږي. دا د هغې د حفاظت دپاره ده، ځکه انتهایي نازک ځای ده، دومره نازک ځای ده چې هوا هم نشي برداشت کولی، اوبه هم نشي برداشت کولی. نو که تاسو فکر کړئ د غسل په صورت کې، د اودس په صورت کې چې کله موږ تاسو پوزې ته اوبه جګوو او دا پوزه هغه ځای ته ورسېږي، دومره بد لګېږي سړي وچې اوښکې روانې شي، دغه ته خیشوم ویلی کېږي. انتهایي نازک ځای ده. نو انتهایي چې نازک ځای ده، د انسان په وجود کې چې کوم مهمې پرزې دي، کوم نازکې پرزې دي، د هغې د حفاظت دپاره الله تبارک وتعالی ډېر قوي انتظامات کړي دي. یو د هغې د جملې همدغه خیشوم ده، دومره غټ کور یې ورته برابر کړی ده. بیا دې کې دننه چې دی نو مخې ته چې څوک پکې دننه وځي، الله تبارک وتعالی ویښته راشنه کړي دي چې کوم حشره پکې دننه لاړ شي هلدغه ځای ته ونه رسېږي. او د ویښتو نه اخواته بیا یو مایع او یو مرطوب حالات هلته پیدا کړی دي. هغه مایع چې ده نو هغې ته که کوم حشره ور نږدې کېږي نو مړ کېږي، دننه نشي تللی. د پوزه کې چې الله تبارک وتعالی د هغه پیدا کړي ده کومه ماده، کوم مایع چې پیدا شوې دا اضافي نه ده، بلکې دا د پوزې د حفاظت دپاره الله تبارک وتعالی پیدا کړې ده. همدغه شان په غوږ کې، غوږ هم ډېر مهم ده، کور یې ورته پیدا کړی. بیا دلته پوره مخې ته ویښته شنه کېږي چې څوک پکې نه ننوځي، داسې میخاردار غوندې شکل اختیاروي، دې خوا نه اخوا نه ویښته وي چې څوک پکې دننه لاړ نه شي. او که دننه څوک زورور حشره پیدا شو نه وته، هلته داسې مواد مخې ته اچول شوي دي، زهریله مواد الله تبارک وتعالی په داخل د غوږ کې پیدا کوي چې هغه چې څنګه وسکي بېرته فشار راوشي، او که نه کمال ته پاتې شي نو مړ کېږي، نه پاتې کېږي. ځکه دا د غوږونو د حفاظت دپاره الله تبارک. همدغه شان د سترګو دپاره څومره
پوخ ده باڼه دي دا ټول شیان دي چې معمولی غو د انسان د خطر احساس چې کوي اولنی شی چې هغه بندېږي نو هغه سترګې بندېږي ولو که داسې تیز غوندې اواز ولې نه وي که چا غوندې که شمال هم راغی اول سترګې بندوي ځکه سترګې مهمه دي دا قدرتي اټومیټک دا هغه د څه ورته وایي داسې سیستم الله تعالی جوړ دی چې ډایرکټ کار کوي چې آنلاین سیستم ده هېڅ د چا بټن ته هغه ته ضرورت نشته چې هلکه سترګه بنده شه نه ډایرکټ څه کېږي د الله تعالی نظام ده او د الله تعالی خلقت ده دا اصل کې دا ځایونه ډېر مهم دي ځکه الله تبارک وتعالی د دې ساتلو دپاره انتظامات کړي دي بل هر درس رانه ودیږي او بل خوا راځي نو خبره مې دې پورې کوله چې خیشوم نو خیشوم دغه د پوزې شپېلې ته ویل کېږي دلته د خولې او د پوزې منځ کې یوه لاره هم موجوده ده کله کله انسان اوبه څکي یا چای څکي یو ناڅاپي یو ټوخی پرې ولګي دغه د خولې اوبه د پوزې د لارې راوځي هلته لاره موجوده ده نو چې کله دا موږ دغه خیشوم نه اوس ادا کېږي چې شی غنه غنه کومه ده غنه هغه اواز ته ویلی کېږي چې هغه سړی د پوزې د لارې نه راوباسي غنه د پوزې د لارې اواز راویستلو ته یا غنه څه ته وایي اواز د پوزې د لارې راویستل یا اواز په پوزه کې پټه کول لکه مثلا اوس زما خوله بنده ده نو دا اواز د کوم ځای نه راوځي دا د پوزې نه راوځي دا دغه اواز ته غونه ویلی کېږي او دغه اواز ادا کېږي د خیشوم نه نو دا اواز به کله پیدا کېږي دا به انشاءالله په تفصیل سره د ده په صفاتو کې هم بحث راشي صفات لازمو کې هم بحث راشي عارضو کې هم بحث راشي میم او نون دي چې هلته غونه پیدا کېږي او دغه غونه چې دی نو هغه بیا دغه خیشوم نه ادا کېږي مثلا ته یو حرف ادا کوې لکه مثلا میم مشدد وي نو هغې کې به غونه کېږي اوس میم مشدد شو عم يتساءلون الناس إن الذين إن قل أعوذ برب دا اوس دلته پوزه بنده که د اواز بندي ځکه د دغې اواز مخرج چې دی نو هغه څه شی ده خیشوم ده نو خیشوم یو د هغو مخارجو د جملې نه ده چې کوم چې د خیشوم د پوزې د آخري حصې نه ادا کېږي دلته وایي چې په آخري سوال کې دا خبره مطرح کوي چې تاسو پورته بیان چې الف همیشه ساکن وي یا مدا هم وویل چې الف باندې چې کله د سکون علامه جوړ شوی نه وي حالانکه موږ په ډېرو الفونو باندې د حرکت په حرکت او په ډېرو باندې د سکون علامت جوړ شوي وینو نو بله ده چې واو یا سره ساکن کېدو او بیا د واو نه مخکې د ضمې او د یا نه مخکې د کسرې کوم قید چې لګول شوی دی نو د دې څه وجه ده نو الف وایي دی وایي چې ته خو وایي چې الف همیشه خالي وي او مخکې ترې زبر وي او موږ وایي ډېر الفونه ګورو چې په چا باندې زبر راځي په چا باندې زیر راځي او په چا باندې پیش راځي نو همدغه خو غلطي ده که نه دا خو زموږ د ملایانو زموږ د استادانو غلطي ده چې موږ ماشومانو ته د اولې ورځې الف نه ښیو الف وي خالي کله چې د الف باندې زبر راغی زیر راغی پیش راغی موږ ورته بیا ماشومانو ته الف تدریسوو دا الف ده او الف زبر چې کله الف باندې زبر راغی نو دا بیا الف نه ده بیا دې ته بیا څه ویلی کېږي حمزه ویلی کېږي که د الف باندې سکون راغی نو دا بیا الف نه ده بلکې دا بیا څه ده حمزه بلل کېږي د حمزه مخرج چې دی نو هغه موږ په اقصای حلق کې وویلې دلته چې کوم هغه ذکر کېږي هغه الف ذکر کېږي چې هغه به خالي وي یعنې الف مده کله هم داسې نشي کېدلی چې هغې باندې د زبر وي دلته الف مده ذکر شوی ده الف مده به خالي وي دا ذهن کې یاد ولرئ چې کله الف وي شکل الف وي ور باندې زبر زیر پیش شات غړوندی جزم سکون هر شي چې ور باندې راشي دې ته به دا بیا الف نه ده دا بیا څه ده حمزه ده دا زده کول پکار دي نو دلته حقیقت همدا ده چې دا بیا موږ خلکو ته غلط ښودلی ده موږ دواړه ورته الف ښودو چې خالي مې الف ده که زبر مو لري الف ده که زیره مو لري الف ده او که پیشه مو لري الف ده او که سکونه مو لري الف ده نه الف هغه وي چې خالي وي چې هېڅ شی ونه لري او که کله شی ور باندې راغلل نو دا بیا الف نه بلل کېږي بلکې دا بیا حمزه بلل کېږي او دلته په واو کې چې د سکون قید لګول شوی واو ساکن نه مخکې ضمه او د یا ساکن نه مخکې کسره ځکه د مد په صورت کې واو نه مخکې باید پیش راشي د یا نه مخکې باید زیر راشي که دغه نه وي نو دا بیا مده نه دي نو چې مده نه دي نو بیا د جوف نه هم نه ادا کېږي بیا د هغې دپاره خپل مخرجونه شته او مغز یې نه بیا څنګه شي هغه
ادا شي. او دغه شان حمزه چې د نو کله ساکنه وي کله متحرک وي، چې کله ساکنه حمزه شو نو الته به ته د دې ته الف ځکه نشي ولې چې به دا خو نو د اقصای حلق نه ادا کی، مثلا یؤمنون مأکول مصادا اقصای حلق نه ادا کی، نو دا به حمزه دا بلکې الف دې ته به ویل درست کار نه ده چې موږ متاسفانه چې موږ خلکو ته الف ویلې دي خو دا الف نه ده. او که چېرته واو نه او د یا نه مخکې د واو نه مخکې پیش راشي، د یا نه مخکې زیر راشي په ماده ده. که چې د واو او یا ساکن وي او دواړو نه مخکې زبر راشي نو بیا په دغه صورت کې دا واو او یا دواړه به دا حروف لین بلل کېږي چې د دې مخرج هم مخکې څنګه شوی ده ذکر شوی ده. اوس په آخر کې دا خبره ذکر کیږي که چېرته د یو حرف متعلق دا معلومول وي چې آیا هغه د صحیح مخرج ادا کیږي یا نه، نو څه کول پکار دي. یعنی موږ مخارجو درس وویلې، د مخارجو په درس کې آخر کې دا خبره واضح کوو چې آیا دغه مخرج چې ما وویلې دا مې درست ویلې که درست مې ونه ویلې، دا مې صحیح ویلې که صحیح. څنګه به معلوموم؟ د معلومولو طریقه دا ده چې د هر حرف چې ته غواړې چې د هغې مخرج معلوم کړي، هغه حرف به ساکن کړي، د هغې نه مخکې به متحرک حرف راولئ. یعنی یو حرف به راولئ چې هغه یا به زبر لري یا به زیر لري یا به پیش لري، هغه به د سره وجنګوئ. مثلا موږ غواړو چې د با مخرج معلوم کو یا د میم مخرج معلوم کو یا د واو مخرج معلوم کو، دا حروف به څه کوو؟ دا به ساکنه وو. دا به ساکنه وو، دنه مخکې به متحرکه حمزه راولو، هر حرف راوستلی شي خو متحرک حمزه دلته راولو. مثلا ام موږ وایو چې میم د کوم ځای نه ادا کېږي؟ د دواړو شونډو د یو ځای کېدو نه، د دواړو شونډو د کومه برخه د یو ځای کېدو نه؟ د وچې برخې. او دلته ته وګوره چې دا ته چې کله د حمزه د میم سره وجنګې، آیا دا آواز عمال ته ځي که نه ځي؟ بالکل صحیح ده، ځکه چې موږ چې ویلو آواز عمال ته ورسېده. یا مثلا او د واو مخرج معلوم شو، د واو مخرج څه شی و؟ د دواړو شونډو راغونډول. یا مثلا فا ده، اف مخرج څه شی و؟ د لاندنۍ شونډې منځ د ثنایا علیا یا ثنایا مشرفه سرونه سره یو ځای شي، دا کار وشو. په دغه طریقه باندې د هر حرف مخرج تاسو معلومولی شي. مثلا ح ده اح، سین ده اس، طا ده اط، دال ده اد، دغه شان حرف به ساکن کې د هغې نه مخکې به متحرک حرف راولي، په کوم ځای کې چې د حرف آواز ودرېده او همغه ځای به چې د حرف مخرج ګڼل کېږي. البته نو دا مکمل پریکټس شوی وي بیا به انشاءالله دې کې هېڅ خبره نه وي. او آخرنی سوال دا د حروفو القاب، لقبونه د مخارجو په لحاظ سره، اگر که د هر یو مخرج په آخر کې دا بیان شو چې دې حروفو ته لهدیه وایي، صفیریه وایي، څه وایي څه وایي، خو دلته ټول آخر کې یو ځای کړي دي. د القاب لس دي، د حروفو ټول القاب لس دي. حلقیه، حلقی ورته ویلی کېږي، لهویه، لهادیه او لهویه، لهادیه. صحیح شو؟ نو دا دواړه قسمه دا تلفظ کولی شي. شجریه، البته د جیم په سکون سره، شجریه به نه وایي، شجریه. حافیه، طرفیه یا غلقیه. نطعیه د نون په کسرې سره، نطعیه. لثویه، اصلیه. اصلیه دوهم نوم صفیریه باندې هم دي، صفیری لږ مشهور ده او اصلیه ورته هم ویلی کېږي. شفویه، جوفیه یا هواییه. نو دا حروف خو تاسو ته ټول معلوم دي. حلقي حروف څو دي؟ شپږ. لهویه حروف څو دي؟ دوه، قاف او کف. شجریه حروف څو دي؟ درې. حافیه حرف یو ضاد ده. طرفیه یا ذلقیه حروف درې دي، لام نون را. نطعیه حروف څو دي؟ درې دي، تا دال غا. لثویه حروف هم درې دي، ثا دال غا. اصلیه یا صفیریه حروف هم درې دي، صاد زا سین. شفویه حروف څلور دي، فا با میم واو. جوفیه یا هواییه یا مده حروف هم درې دي، الف واو مده یا مده، الف مده او واو مده. دا د حروفو القاب شو. په دې باندې انشاءالله د مخارجو د بحث پای ته ورسېده. بیا به انشاءالله پر روان درس کې نوې درس سره ستاسو په خدمت کې بیا را حاضرېږو. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.